अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ो तासु सर तासु उस्ताद डॉक्टर सादिक अली द पाकिस्तान د کې پی کې د سیمې نه تاسو ته چې کوم دی په نن په ړومبي درس کې تاسو ته مخامخ راغلم او دا درس زمونږ چې کوم دی دا د فرست ایډ چې کوم یوسیملي سټیپ 1 دی د هغې چې کوم مطلب اوسنی د شلم او دیرش 2020 ایډیشن دی د هغې چې کوم مونږ افتتاح کوو د هغې چې کوم لومبی درس اخلو نو هغه مونږ انشاءالله نن شروع کوو امید لرم دا درس چې کوم دی دا ډېر مهم دی او د سره به ستاسو ډېر زیات زده کړه وشي کوم ډاکټران صاحبان چې دا درس وګوري او تاسو په واتس اپ کې کوم ځای کې هم په ګروپس کې یا ماته نو تاسو د دې درس د وایرو نه پس نن د لیکچر اخیستلو نه پس موږ له خپله بیا فیډبیک راکړئ ریویو راکړئ چې دا درس څنګه او دا ستاسو دپاره مفید و یا دې نه ستاسو زده کړه وشوه او نه شوه نو دې سره به زمونږ ډاډګیري نه وي او انشاءالله د دغه په محنت باندې موږ نور هم کار کوو او کوشش به دا وي چې ستاسو ته موږ د بهتر نه بهتر علم درکړو او انشاءالله ستاسو په علم کې اضافه وکړو او کوم ډاکټران صاحبان چې تر اوسه پورې زموږ دې درس ته نه دي راغلي نو هغوی له پکار دی چې زر تره د خپل درس چې کوم دی هغه شروع کړي نو موږ نن سټارټ اخلو د یو مهم ټاپک نه چې هغې ته موږ وایو کارډیوواسکولر سیسټم صحیح ده د کارډیو مطلب دا دی چې دې کې موږ د زړه باره کې خبرې کوو چې هارټ څه دی د هارټ به موږ نارمل وایو بیا به ابنارمل وایو او واسکولر څه مطلب چې کوم دی دا بلډ ویسل دی صحیح ده نو موږ به د بلډ ویسلو باره کې مخکې چې کوم دی خبرې کوو چې بلډ ویسلز کې بیا آرټري څه دي وین څه دي کیپلري څه دي بیا د دې کار څه دی چې صفا خون پسې کېږي ګنده وینه پسې کېږي بیا د وینې کار څه دی د وینې په وجود کې څه مهم کار دی بیا د وینې چې کوم مسایل دي کومې بیماریانې دي هغه به موږ انشاءالله په دې موضوع کې ترلاسه کوو نو د ټایم ویسټ کولو او د ضایع کولو نه وړاندې موږ به چې کوم دی د دې سیسټم یو مهم آغاز وکړو نو بالکل موږ به د سر نن سټارټ اخلو چې پای کې زمونږ لومبی یو مهم ټاپک دی چې هغې ته موږ وایو ایمبریالوجي اف د سی وي ایس موږ به نن دا کوو چې کوم دا زړه دی چې کوم هارټ دی د هغې چې کوم مارفالوجي دي لکه د هغې موږ به ایمبریالوجي وایو چې د دې موږ سره دا هارټ څنګه جوړ شوی دی کله چې کله ماشوم د مور په خېټه کې نو هغه ټایم دا هارټ څنګه جوړېږي دې کار څه کوي نن به موږ هغه چې کوم دی ډېر په وضاحت باندې ډسکس کوو ګورې هارټ چې کوم دی اټ از د فرست فنکشنل آرګن ان ورټیبریټ ایمبریو ګوره چې څومره ورټیبریټ دي چې په ملا کې اډوکې دی هغې ته موږ وایو ورټیبریټ ورټیبرل کالم چې ورکوي نو چې څومره ورټیبریټس دي په هغې کې چې څومره اعضا دي لکه اوس ګردې شوې جگر شو داسې لکه نور اعضا دي کولمې شوې نو په هغې کې د ټولو نه ړومبی آرګن چې الله پاک جوړي هغه موږ سره هارټ دی نو دا فرست فنکشنل آرګن دی په ورټیبریټ ایمبریو کې او د هارټ چې کوم دا بیټ دی دا رفتار دی دا دړکن دی دا خود و خود سپانټینسلی په څلورمې هفته کې چې کوم دی دا شروع کېږي نو یو خو دا ده چې وجود کې څومره اعضا دي په هغې کې د ټول نه ړومبی زړه جوړېږي او بل زړه چې کوم بیټ دی هغه موږ سره په څلور هفتو کې دا موږ سره سټارټ کېږي ګوره تاسو داسې یاد کړئ چې دا انسان چې کوم زړی که نه د دې څلور خانې مطلب دې ته موږ ایټریا وایو او دا دوه ته وینټریکل وایو نو څلور خانې دي نو په څلورمه هفته کې چې کوم دی د هارټ بیټ شروع کېږي اوس ګوره بیا د کارډیک لوپینګ دا هارټ چې کله مثال داسې موږ سره جوړېږي که نه په ماشوم کې ډېره کړومبې داسې بیا کدی کې داسې چینجز راځي لکه مطلب دا ځان داسې چې کوم دی څه کي کله د ښي نه ګس طرف ته ځي کله د ګس نه ښي طرف ته راځي د هارټ چې کې دا کوم چینجز راځي که نه سایډ وایز دې ته موږ کارډیک لوپینګ وایو صحیح ده ګوره پرایمري هارټ ټیوب لوپ ټو اسټابلیش لیفټ رایټ اف پولریټي begin at the 4 week of development چې کله چې ماشوم جوړېږي په هغې کې چې کله د ایمبریانیک لایف چې کله څلور هفتې وشي نو دې زړه کې بیا چینجز راځي دا لکه بیا ځان چې کوم دی څه کي داسې کله لیفټ نه رایټ طرف ته ځي کله رایټ نه لیفټ ته ځي دې چینجز ته سایډ وایز موږ وایو هارټ پولریټي یا کارډیک لوپینګ ورته وایو او دې کې خبره دا ده چې د زړه په دې لوپینګ کې د زړه په دې چې کوم دی حرکت کې کوم مین پروټین کار کوي ته موږ ډاینین پروټین وایو صحیح ده نو دا ډېر خبره امپورټنټ ده موږ مخکې پیتالوجي کې هم وایو خو لکه دلته زه تاسو ته صرف یو خبره وکړم ګوره دا لکه سینه ده که نه په سینه کې زړه دی پھیپړې دي ورکې نو مطلب دا دی چې دا اوس موږ سره چیسټ بون دی لکه داسې واخلې چې دا موږ سره مین چې کوم دی دا سره دا چیسټ بون دی دا د سینې هډوکی دی نو ګوره دا زړه چې کوم دی که نه دا زړه دی موږ سره داسې پروت دي د دې مطلب دا دی چې دې دوه حصې لکه په دریو کې چې کوم دوه حصې دي 2/3
د ګس لاس دی او یو حصہ چې کم دی د موږ سره ښي لاس دی. نو خبره دا کوم چې زړه چې کم دی د موږ ایکس رې کې ګورو که نه نو د په سینه کې کم دا چیسټ بون دی د هغې نه 2 حصې د ګس لاس دی یو حصہ د موږ سره ښي لاس دی. صحیح ده جي. نو زه دا خبره مې کول غوښتل چې کله دا هارټ دی چې کله 2 حصې ګس ته راځي یو حصہ ښي ته راځي دا په دې کارډیک لوپینګ باندې راځي. خو که چېرې موږ سره داسې چلو شو چې دا الټه شي نو مطلب الټه به هغې کېږي چې موږ سره د ډاینین کې خرابي. نو خبره دا ده چې د هارټ الټوالی په کوم پروټین کې مسئله په ډاینین کې او دا هارټ چې کله 2 حصې دې طرف ته راشي او یو حصہ دې طرف ته ګوره نارمل خو ګس طرف ته زمونږ 2 حصې اړه دی او چې کوم ښي طرف ته دی هغه یو حصه زړه دی. خو که دا الټه شو د اناټمي الټه شوه 2 حصې دې ښي طرف ته لاړو یو حصہ دې ګس طرف ته راغلو هغې ته مونږ بیا ډیکسټرو کارډیو وایو. صحیح ده. دا خبره که چېرې ایګزام کې راله یا ستاسو نه دا خبره مخیمه تپوسو شو چېرې چې کوم دا زړه دی یا دا هارټ دی نو مطلب دې موږ سره د 2 حصې چې کوم دی دا خو ګس طرف ته دی او یو حصہ چې کوم دی ښي طرف ته دی. خو که چېرې د زړه د اناټمي موږ سره چینج شوه نو دې به بیا موږ څه کېده به څه وجې نه وي ډاینین پروټین د وجې نه وایي. صحیح ده جي. په دې کې بیا بله خبره مهمه ده چې کوم داسې بیماري یا داسې کنډیشن چې په هغې کې دا ډاینین عام خرابېږي نو هغې ته مونږ کاټاګینر سینډروم وایو. صحیح ده جي. دا کاټاګینر سینډروم چې کوم دی دا یو ډېر مهم مسله ده دا به مونږ انشاءالله بیا وایو په ډسکشن کې او دا به مونږ نور هم په ډیټیل باندې دا ډسکس کوو. چې کوم دا کاټاګینر سینډروم دی په دې کې موږ سره دا ډېر مهم خبره به دا بیا مونږ چې دا کاټاګینر سینډروم مونږ ته څه ته وایو. صحیح ده جي. نو ګوره کاټاګینر سینډروم دا دی چې په دې کې موږ سره 3 خبرې. صحیح ده. په دې کې موږ چې کله مریض راشي هغه ته موږ سره ساینوسایټس وي هغه سره موږ سره چې کوم د پوزې خواته د هډوکو دا کوکله دی په دې کې موږ سره انفلمیشن کېږي ساینوسایټس وي. بیا په دې کې موږ سره چې کوم دی ډیکسټروکارډیا وي او دا خبره موږ وکړه چې کوم ډیکسټروکارډیا ده په هغې کې موږ سره 2 حصې هارټ زړه ښي طرف ته یو حصہ ګس طرف ته او بل په دې مریض کې موږ سره برونکي ایکټیسس وي. برونکي ایکټیسس کا مطلب دا دی چې دا موږ سره سي د سانس دا نالۍ چې دا موږ سره کولو شوي د هغې د وجې نه په دې کې بیا انفیکشن کېږي د هغې د وجې نه دې قسمه دارنګې چې موږ سره مریضان نه دي دوی ته بیا ډېر مشکلات دي. موږ سره دا خبرې موږ وکړې او دا ډېرې مهمې خبرې دي. دا په ایګزامونو کې راځي چې کله موږ سره داسې مریض راشي چې په هغه کې موږ سره دا 3 خبرې دي. صحیح ده. کم خبرې. نمبر 1 یو خو چې د هغه زړه چې کوم دی هغه موږ سره 2 حصې چې کوم دی ښي طرف ته ساینوسایټس وي برونکیکټیسس وي دې مسلې ته موږ کاټاګینر سینډروم وایو. صحیح ده جي. اوس دا خبرې موږ زده کړې دې نه پس اوس موږ راځو یو بل مهم ټاپک ته هغې ته موږ وایو سیپټیشن اف د چیمبر که نه. اوس سیپټیشن چیمبر یو ایټریا سیپټم دی یو وینټریکل سیپټم دی. اوس د دواړو باره کې به موږ دا مهمه خبره کړو چې ایټریا سیپټم کم دی او وینټریکل سیپټم کم دی. صحیح ده جي. نو اوس چې کوم ایټریا او وینټریکل سیپټم دی په دې باندې اوس مهمه خبره موږ شروع کوو چې ایټریا سیپټم څه ته وي او وینټریکل سیپټم څه ته وي. د هغې نه مخکې دا یو وړوکی غونته ډایګرام دی. دا ډایګرام تاسو زده کړئ نو تاسو ته به دا پوره ټاپک چې کوم دا ډېر زیاته اسان شي. اوس ګوره دې کې موږ سره مین خبره دا ډېر مهمه خبره دا چې په زړه کې موږ سره چې کوم دی دا چیمبرې دي. صحیح ده جي. په زړه کې چې موږ سره کومې چیمبرې دي په هغې کې ایټریا دی او په هغې کې وینټریکل دی. دا موږ سره رائټ ایټریا دی. صحیح ده. رائټ ایټریا او دا موږ سره څه دی دا موږ سره لیفټ ایټریا دی. پھر دا موږ سره رائټ وینټریکل دی او دا موږ سره څه دی لیفټ وینټریکل دی. نو ګوره دا دی که تاسو لږ وګورئ دا 2 بره چې کني دا ایټریا شوې او دا لاندې 2 وینټریکل شوې. اوس خبره دا ده که چېرې دا رائټ ایټریا دی لیفټ ایټریا دی د دې په منځ کې دا چې کوم لین دی که نه دې ته موږ ایټریل سیپټم وایو. دې ته موږ څه وایو ایټریل سیپټم وایو. د دې مطلب دا دی سیپټم هغه شیز دی چې هغه 2 څیزونه یو بل نه جدا کړي. لکه اوس دا یو سیپټم دی دا ایټریا د دې ایټریا نه جدا کړی دی دې ته موږ څه وایو ایټریل سیپټم وایو. بیا چې موږ دې ته وګورو که نه دا هم یو ډېر مهم دی. په دې کې موږ سره څه کېږي دا رائټ وینټریکل د څه نه جدا کړي لیفټ وینټریکل دې ته موږ وینټریکولر سیپټم وایو. څه ورته وایو وینټریکولر سیپټم ورته وایو. نو خبره دا کوم دا ایټریا سیپټم دی دا وینټریکل سیپټم دی. صحیح ده جي. اوس په دې کې ډېر مهم خبره دا اوس په موږ ګورو چې کله ماشوم د مور په خېټه کې او د هغه د زړه جوړېږي نو په دې زړه کې د ایټریا سیپټم څنګه جوړېږي او بیا د وینټریکل سیپټم څنګه جوړېږي. صحیح ده جي. نو دا اوس ایټریا او وینټریکل سیپټم باره کې به موږ خبرې کوو. نو لومبی ټاپک دا دی چې د 2 ایټریا منځ کې سیپټم څنګه جوړېږي هغې ته موږ ایټریل سیپټم وایو او د هغې نه پس ته چې بیا موږ دا خبره وکړو
چې د دوه وینټریکل په منځ کې سیپټم څنګه جوړیږي نو بیا موږ دلته وایو هغه ته موږ وینټریکل سیپټم وایو څه دی پړومبه ایټریل سیپټم دی او ایټریل سیپټم موږ سره چې کوم دی یو داسې چیز دی چې هغه موږ سره چې کوم دی دا ډېر مهم ټاپک دی دا ټاپک کې به موږ څه خبرې زده کوو چې لکه دې کې موږ دا پته زه تاسو د مخکې نه دا خبره کوم دې کې تاسو ته یو دا ټکي پته دې ته موږ وایو سیپټم پرایمم صحیح ده 10 دا کې بل ته موږ وایو سیپټم سیکنډم صحیح ده او یو دوی سیپټم پرایمم بل ته وایو سیپټم سیکنډم اوس دا زده کې چې کله موږ سره داسې یو سټرکچر یې کنه چې هغه ما پیری شي هغه بیا دوباره جوړ شي هغه د موږ سیپټم پرایمم وایو مطلب هغه سټرکچر چې هغه مخکې نه او پس ته جوړ شي هغه ته موږ وایو سیپټم پرایمم او کوم سټرکچر چې د مخکې نه موجودي او هغه مطلب مخکې نه موجودي او بیا بعد کې جوړ شي هغه ته موږ وایو سیپټم سیکنډم سیپټم پرایمم او سیپټم سیکنډم د دې ترمنځ د اوس موږ دا خبره کوو چې په سیپټم پرایمم او په سیپټم سیکنډم کې څه فرق دی بیا په کې بل مهمه خبره دا کوو چې اوسټیم سیکنډم او اوسټیم پرایمم په دې کې څه فرق دی دا ګوره اوسټیم پرایمم اوسټیم همیشه موږ سوراخ ته وایو چې کوم ځای کې داسې یو سوراخي یو هولي هغه ته موږ اوسټیم وایو څه دی نو اوسټیم مطلب څه دی سوراخ دی هغه ته موږ وایو چې دا اوسټیم مطلب یو داسې ډیفیکټ دی چې هلته موږ سره سوراخي صحیح دی نو اوسټیم پرایمم اوسټیم سیکنډم یو پکې دا فورامن اوویل دا ډېر لازم خبره ده دا ډېر مهم څیز دی د فورامن اوویل خبره وکړو او بیا پیټرن فورامن اوویل دی ګوره د دا یو ټکس ده چې کله موږ سره داسې یو خبره راشي مهمه خبره فورامن اوویل یو داسې سوراخ دی چې دا د ماشوم په زړه کې خدا چې کله ماشوم د مور په خېټه کې اوس د دې کار سره د مخکې څه کوي دا به موږ خبره کوو او پیټنټ هغه ته وایي چې لکه هغه سیس چې هغه د پیدا کېدو نه پس بندېدو والی پابند نشي او کولو پاتې شي ته موږ بیا پیټنټ وایو صحیح ده نو دا نن ورځ چې کوم درس ما واغسته د اصل کې صرف تاسو ته د سبق کولو طریقه وه نن لومړی ورځ به بلا شي داسې ډاکټر صاحبان دي وایي چې سر تاسو دوه ورځې دا درس لږ لیټ کې چې موږ ټول ورکې شریک شو چې زمونږ نه دا ټایم ضایع نشي خو خیر بیا هم تاسو ته ما نن داسې وړو کې 15 منټه داسې لیکچر واغستو دا لیکچر تاسو وکړو تاسو دې کې چې کوم دی لږ وکتل چې د استاد د خپلو طریقه څه ده نو انشاءالله سبا نه به تاسو ته بیا دوه درس راځي او په طریقه باندې په ډیټیل باندې تاسو ته خپل چې کوم دی یوزر نیم پاسورډ ملو شو نور څومره ملګري هغې ته هم وایي چې هغې هم جویننګ وکړي نو انشاءالله چې څوک جوین کړي د هغې به فایده کېږي او د سبا نه به انشاءالله ټولو ته بیا په دې باندې کمپلیټ چې کوم دی درس راځي امید لرم تاسو به د ما د پړاولو دا طریقه خوښه کړې او انشاءالله سبا نه به تاسو ټول ته بیا صحیح کمپلیټ درس راځي نن به نور ډاکټران صاحبان هم په دې کې راشي او نور چې څوک راتلل غواړي هغې ته هم راشي نو انشاءالله د ټولو فایده به وشي جزاک الله ډېره مننه دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ